د عمر په شان باندې موږ بیان شروع کړو نو انشاءالله د پیدایش نه تر د وفاته پورې به پې لس جمعې ولګي دومره لوی شان لري خو بهر کې 2,00,000 مربع میلو باندې حکومت کړی دی 22 लाख مربع میل او زما والد صاحب دی الله دې سره چا چې والدین وفات دي د هغوی دې الله مغفرت نصیب کړي والد صاحب به مې وي د پاکستان د هغې وخت آبادۍ مطابق وي وی چې 10 پاکستان یو ځای کې نو د حضرت عمر باچۍ به ترې جوړه شي 10 پاکستان داسې باندې باچۍ کړې ده او د عدل او د انصاف داسې حکومت یې کړی دی چې تاریخ د هغې نن پورې مور به داسې بچي کینی چې راوړي د حضرت عمر سې باچۍ او څه به وي دا وره انسان پرېږده انسان پرېږده انسانانو هغه انصاف خو پرېږده ویې دې خبرو ته لږ دا د حضرت عمر په تاریخ کې وګورئ وی کو د دجلې د دریاب په خوا کې سپي د تندې نه مړ شو اوس یې اوبه داسې پرتې دي اوبه داسې پرتې دي او یو سپی راغی او اوبه پرتې دي او دې د تندې نه مړ شو نو تندې نه به څنګه بري اوبه خو پرتې دي که نه خو عمر به بیا وي وی کو د دجلې د دریاب په خوا کې سپي د تندې نه مړ شو د عمر نه به تپوس کېږي داسې بادشاهي وکړه داسې د عدل او د انصاف باچۍ کړې ده هغه ما ته وي یو ځان له تاریخ لري خو بهر کې په سن 24 هجري ده او د دې غټ اختر 20مه تاریخ دی ذی الحجې 20م تاریخ دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ګوره دا یاد ساته اسد جانه چې کوم انسان په دین کې مضبوط وي او دنیا یې په لړزان کړې وي که نه نو کفار بیا د هغه متعلق لګیا یې سوچونه کوي کفار د هغه مطابق سوچونه کوي نو چا یو غلام و ابولؤلؤ فیروز د هغه نوم و هغه په پیسو باندې جوتي که چې ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شي نو عمر د سار په مونځ باندې ولاړ دی خو د دې مونځ نه مخکې به په دعاګانو کې یو دعا کوله بس هغه دعا ویم نو بس بیا بیان ختمومه یو ناشنا دعا به کوله وي اللهم ارزقني شهادة فی سبیلک واجعل قبری فی بلدة رسولک وی خدای پاکه د شهادت مرګ غواړم په مدینه منوره کې او قبر غواړم د رسول الله مبارک په خوا کې دا دعا به کوله نو د سار په مانځه باندې ولاړو سایاتونه یې وي او د ابولؤلؤ فیروز د سپونو په منځ کې وردن نشو او پیشکوزه ورته وایي موږ پښتانه ورته پیشکوزه وایو دا دواړه اړخونه یې تیره وي په دې ورغې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نامې د لاندې په هغې پیشکوزه باندې یو اوه ګزاره ووه بس هغه په هغې ځای را پرېوته زر یو صحابي و خپل بچی را مخکې کړه د سار مونځ یې وکړه او هغه ظالم ابولؤلؤ فیروز چې وته نو اوه صحابې په هغې پیشکوزه باندې ول هغه شهیدان شو اتم باندې یو کس ونیو او په هغې جومات کې یې مردار کړ حضرت عمر چې روچت کړ بس زر یې کور ته یوړو دوی دغه او د ده نه یو شان مینه روانه وه نو لومبې تپوس یې وکړه وایي د چا د لاسه ولګېدم نو بچي ورته وي د یو مجوسي غلام د وجې وی الحمدلله چې مسلمان په لاس باندې زما وینه نه ده راغلې دا د خدای ډېر لوی شکر 3 ورځې ولې دغه کو خو په 1 محرم الحرام سن 24 هجري باندې هغه مرض زیات شو او دقیق باندې اوس وفات کیږي نو وی ورشه عایشه بیبي راله روغ غواړئ نو عایشې بیبي وله پرده کې راله وی عایشې بیبي وی زه خو د دنیا نه ځم خو زه تا ته یو سوال کوم به حیثیت دا چې ته زما مور او زه ستا زوی یم زما دا یو سوچ دی یو فکر دی چې که زه وفات شم نو ما د دې خپل یار د رسول الله مبارک په خوا کې دفن کړه دا زما تا ته یو سوال دی عایشې بیبي ورته وي ستا په ما ډېر لوی احسانات دي د عایشې بیبي ورسره ډېر محبت و ډېر عظیم انسان او دی مور هم وه وی ستا په ما ډېر احسانات دي هغه احساناتو بدله زه ستا نشم پوره کولی داسې دي ما به د بقي په میدان کې دفن کي او ما چې کوم ځای د ځان دپاره منتخب کړی د عمر عامې تاله درکړه او دا ازلي فیصله هم شوې وه یو خبره بس دا کوم په دې باندې بیان ختم دا ازلي فیصله شوې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشکات کې به راغلي وي یاره ته رابه شي یو ځل راپاڅېده یو وخت حضرت عمر د او بکر صدیق په لاس کې ونیوه او بل وخت حضرت عمر په لاس کې ونیوه او ټول د جمعې ورځ لکه دا څنګه چې ده
دی ونیول او دا لاسونه یې ولې داسې اوچت کړل وایي هکذا نبعث یوم القیامه وایي څنګه چې ما تاسو دا لاسونه دن اوچت کړل او تاسو مونږ وینئ د قیامت په ورځ به دقه شان مونږ درې واړه د قبرونو نه پاسو قبرونه یو ځو دغه فیصله یو ځای شوي او دریم نمبر خبره دا ده چې عمر ډېر لوی شان لري دا زموږ د دین وهاب ګل حاجي صاحب دا مسله ده دا وره چې دا انسان په کوم ځای کې دفن کوي که نه د دې ځای نه یې د ده دا خوره راغېشتې هر انسان چې کوم ځای دفن کېږي نو ډېر بزرګان داسې وي چې د معلا د مکې مکرمې خوره یې وله راغېشتې وي زموږ ډېر پاکستانیان داسې دي ډېر داسې دي چې د مدینې منورې د بقي مبارک خوره یې راغېشتي هغوی هلته دفن شي د بعضې داسې وي چې د یو ځای نه یې راغېشتي د بعضې داسې وي چې د ښکاري بابا نه یې راغېشتي دلته زموږ ښکاري بابا دی او بله مقبره د حاجي صاحب دی نو دا یاد ساتئ چې دا انسان یې کوم ځای نه خوره راغېشتي دی دقلته دفن کېږي دا راته د عمر یو شان بیانوم بس په دې باندې دا بیان بس بیا ختمومه د ده دا خوره د دقې ځای نه راغېشتي تاسو دی الله مدینې منورې ته بوتلېږي امین ووایه د ملسم د مینې امینه مو نه وي الله رب العالمین ما سره زما مدینې منورې ته د جانان سلام د بوتلېږي شان مجذوبه انشاءالله نو چې کله تاسو رسول الله مبارک ته سلام وکړئ زما کوم ملګري چې تلي هغوی ته پته لګي او چې کوم نه یې تلي هغوی دې ووري الله به یې خامخا بوځي نو چې هغه ته سلام وکړئ نو لږ شان به رامخکې شي نو بیا ابوبکر صدیق ته سلام وکړئ نو بیا چې لږ شان دې خوا شي نو حضرت عمر ته سړی سلام وکړي دا درې واړه په یو ځای دفن دي او څنګه دفن دي زموږ د علما وایي قبرونه بند دي ګورئ قبرونه بند دي چا ته هم نه دي ښکاره خو دا په مدینه منوره کې یو عجیبګر دی او یو تاریخي ځای دی هلته هغوی یو ماډل یې جوړې کړي دي نو د دوی دا قبرونه مبارک د رسول الله مبارک داسې دی چې دا د رسول الله مبارک قبر دی قبلې ته مخ دی نو دې خپو سره ابوبکر صدیق دفن دی د رسول الله مبارک خپو سره د ابوبکر صدیق سر دی او بیا د ابوبکر صدیق خپو سره د حضرت عمر سر دی په داسې طریقه باندې دا دفن دی اصلا پېښ شو که نه په داسې دفن دی نو درې واړه یو ځای دي نو زموږ د دین دا مسله ده چې د انسان خورې د کم ځای نه راغېشتي دې هلته دفن کېږي دا زموږ د دین مسله ده نو دې ته سوچ وکړئ چې رسول الله مبارک قبر د ابوبکر صدیق قبر او د حضرت عمر قبر یو ځای دی د دې درې واړو خورې د دقې ځای نه راغېشتې ده لوی شان لري یار چې د رسول الله مبارک کوم ځای نه خوره ده د دې دواړو دقې ځای نه خوره ده د دې نه لوی شان او لوی مقام بل نشته